ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. د کونړ ملي راډیو اوریدونکو سلامونه او ښې لنډو خبرونو ته ښه راغلاست. د کونړ د سید جمال الدین افغاني پوهنتون د محصلینو ترمنځ د امارت پیژندنې په نوم د جوړه شوي علمي سیالۍ پایلې د یوې غونډې پر مهال اعلان شوې. په دغه علمي سیالۍ کې د سید جمال الدین افغاني پوهنتون د څه پاسه 300 محصلینو برخه اخیستې وه، چې نن یې لومړی، دویم او دریم مقام ګټونکو ته د ځانګړو مراسمو پر مهال جایزې او ډالۍ ورکړې شوې. تورخم کډوالو عمري کمپ کې د پاکو اوبو رسولو سولري شبکو پرانیسته وشوه. د پرانستې پر مهال د ننګرهار مرستیال والي مولوي سید احمد وایي چې تورخم عمري کمپ کې پاکو اوبو ته جدي اړتیا وه، چې د دې شبکو په جوړېدو سره به یاده ستونزه حل شي. د اوبو او انرژۍ وزارت سرپرست ملا عبداللطیف منصور د ننګرهار پوهنتون له یو شمېر استادانو سره په کتنه کې ویلي چې اسلامي امارت د علمي او مسلکي کادرونو ملاتړی دی. غزني کې یوه ښوونځي ته ودانۍ جوړه شوه. د غزني د پوهنې ریاست مسؤلینو د دغه ولایت په قرهباغ ولسوالۍ کې د څه باندې 1 میلیون افغانیو په لګښت یوه ښوونځي ته د ودانۍ د جوړېدو خبر ورکړی دی. د سلواني د پارلمان مشر نن چهارشنبې سهار له خبري رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د هیواد دغه پریکړه به منځني ختیځ کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي.